تیر کلاسونو کې موږ د کینډلسټیک په اړه باندې وغږېدلو چې موږ مخکې ویل چې موږ پرایس اکشن سټریټجی کې راځو پرایس اکشن سټریټجی ټول د شي دا د کینډلسټیک سټریټجی ټیک ده د دې لپاره چې تاسو په ټریډینګ باندې وپوهیږئ تاسو لپاره لازم ده تاسو باید لومړی پرایس اکشن سټریټجی وپېژنئ نور ټول سټریټجی به دې سټریټجی تابع دي بیا دا پکې د مور حیثیت لري دا سټریټجی ٹھیک ده نو د دې سټریټجی پیژندلو سره تاسو کولای شئ چې په ټریډینګ کې ځان د لار خلاصه کړئ باقي چې کومې سټریټجی راځي په هغه ټولو باندې په اسانۍ سره وپوهېدلی شئ که دې نه بعد موږ اس ام سی وایو که دې نه بعد دی آی سی ټي راځي او که دې نه بعد موږ سره ټرینډ لاین راځي چې هره سټریټجي اوسېږي موږ سره هغه ټول ریلیونټ او ډیپینډنټ په پرایس اکشن باندې دي همدغه کینډلې به جوړېږي همدا کینډلې موږ ته سیګنلز راکوي موږ څه وکړو څه ونه کړو نو دې لپاره تاسو باید چې دا کوم حالت موږ وایو اوس کینډلې موږ ویلې تاسو باید کینډلې په کوم شکل چې ویل په همدې شکل باید وپېژنئ اوس د کینډلسټیک نه وروسته موږ سره یو بله ډېره زیاته مهمه خبر ده چې هغه د یوې سکې یا د ټریډینګ په مارکیټ کې موږ سره اساس لوبوي چې لوبوي اساس رول لوبوي موږ سره چې هغې ته موږ سپورټ او ریزسټنس وایو څه ورته وایو سپورټ او ریزسټنس موږ ورته وایو ښه د سپورټ او ریزسټنس په پېژندلو سره تاسو کولی شئ ځان ته د ټریډینګ دروازې پرانیزئ سپورټ او ریزسټنس تاسو له مرسته کوي چې ته یو بهترین ټریډر شئ که ته غواړې چې ټریډر شئ او ټریډینګ کې سکسس ترلاسه کړې ته باید سپورټ او ریزسټنس په دوهم قدم کې په فوق‌العاده شکل باندې وپېژنې که دا ته ونه پېژنې نو ستا په مارکیټ کې پاتې کېدل ډېر سخت دي یعنې ته په نشي کولی چې په اسانۍ باندې مارکیټ کې پاتې شي ته ولې کار نه کوې دا څه موضوع ده بیا ته لیک آوټ شوی ده که نه یار سمارټ زر صحیح شو کیبل کې مشکل نشته که نه کیبل کې مشکل نه وي که نه نه مشکل نشته اوس نه کنیکټ دا خپل د ټول خلک استعمالوي که نه یو نفر موجود نه اوسي که نه
ګورئ ښه سپورټ څه شته وایي او ريزिस्टेंस څه شته وایي لمړی موږ دا پېژندل غواړو ټیک ده تاسو باید سپورټ او ريزिस्टेंस وپېژنئ زموږ چې نوی ټاپک د هغه موږ سره سپورټ صحیح ده د مقاومت زون ته ريزिस्टेंस وایي هغه ساحه چې له هغه ځینه پرایس راوغورځېږي هغه ساحه چې له هغه ځینه قیمت راغورځېږي چې کېږي قیمت راغورځېږي هغې ته په بلند شکل شوی و ريزिस्टेंस وایو ښه ګوره څنګه د ساحې څخه ټچ شي څنګه شي دغه ساحې نه پرایس بیرته راوغورځېږي په بلند شکل باندې فی الحال وروسته موږ سره کیسز دي حالتونه د هغه لولو د هغې په اساس باندې موږ بیا ريزिस्टेंस او سپورټ معلومو ټیک ده فقط لنډ کنسپټ تاسو واخلئ کنسپټ کې ريزिस्टेंस هغه زون ده چې هغه نه قیمت غورځېږي په بلند شکل باندې او سپورټ هغه زون ده چې له هغه نه قیمت څنګه کېږي له هغه نه قیمت پورته ځي چې کله هم قیمت دې ساحې ته راځي څنګه کېږي انعکاس کوي بیرته څه کوي بیرته انعکاس وکړي نو دواړه ساحې شولې ښه دواړه چې دي دواړه ساحې دي د ريزिस्टेंस نه قیمت راغورځېږي او د سپورټ نه قیمت لوړېږي په لنډ شکل باندې دا کنسپټ ده ښه کنسپټ به تاسو ځان سره واخلئ چې کله هم خبر سپورټ او ريزिस्टेंस کې ته باید وپوهېږئ چې ريزिस्टेंस هغه ساحه چې قیمت راغورځېږي ښکته ځي سپورټ هغه ساحه چې قیمت دی نه اوس فکټورونه دي چې دي دا کنسپټ موږ واغېستل شو اوس فکټورونه دي فکټورونه چې موږ سره دي فکټورونه موږ سره موږ ته ښایي چې کوم ځای کې زه په چارټ کې سپورټ رسم کوم په کوم ځای کې زه ريزिस्टेंस رسم کوم یا په چارټ کې کوم زون ته سپورټ نوم ورکم او کوم زون ته زه د ريزिस्टेंस نوم ورکم اوس ګوره دا چارټ ده موږ سره ښه دا اوس موږ سره چارټ تاسو وګورئ اوس په دې چارټ کې زه کومې ساحې ته د ريزिस्टेंस نوم ورکم او کومې ساحې ته د سپورټ نوم ورکم شپږ فکټورونه دي همغه موږ وایو خاصیتونه دي هغه خاصیتونه که په دې چارټ کې ول نو هغه زون ته نوم موږ یا سپورټ ورکولی شو یا ورته ريزिस्टेंस ورکولی شو تاسو به شپږ فکټورونه پېژنئ ښه چې کله تاسو شپږ فکټورونه وپېژندل ته چې بیا چارټ خلاص کړي ته په چارټ کې په اسانۍ باندې سپورټ او ريزिस्टेंस پیدا کولی شي ښه په ایزي شکل باندې ښه او چې دا د پیدا کړل نو تا تحلیل وکړو اوس موږ په ټیکنیکل انالیسس کې وو چې کیو موږ په ټیکنیکل انالیسس کې موږ موجودي کار کوو په انالیسس کې موږ سره لومړی بخش شي دا سپورټ او ريزिस्टेंस ده چې ته باید په چارټ کې سپورټ او ريزिस्टेंस پیدا کړې ښه اوس کوم نکات دي راځو چې موږ دغه چارټ کې هغه ځای په ځای کړو هغه موږ ته سپورټ او ريزिस्टेंस نوم راکړي ګورئ Well, what is the exact definition of support and resistance? Support and resistance are zones where the price has previously reacted to them and may potentially react again in the future. هغه ساحې دي چې هلته قیمت په تیر کې راغورځېدلی وي د بیا لپاره چې قیمت هغې ساحې ته ځي امکان لري چې بیا راوغورځېږي ټیک شو امکان لري چې بیا راوغورځېږي نو ته به د تیر ته په کتو باندې هغه ساحې په نښه کوې چې کوم ځای نه قیمت لاندې راغلی وي موږ هڅه زموږ هڅه هم دغه ده چې همغه ساحې څنګه کړو په نښه کړو
د بیا لپاره که قیمت امغه ساحې ته ځي امکان لري چې بیرته راوغورځېږي. په کوم صورت کې امکان لري چې ته به کینډلې ګورې. کوم کینډلې؟ دا موږ چې وویلې، دا کومې کینډلې چې موږ وویلې، دغه کینډلې به ګورې که هر یو د هغه کینډل نه جوړ شو بس څنګه کېږي پرایس بیا یا راغورځېږي او یا بیرته به راځي. ګورې فرض کړئ موږ سره دا ستا د پرایس قیمت و صحیح ده جګ شوی دی ګورې اوس پرایس کې ځي تاویږي تاویږي صحیح ده. اوس له دې نه قیمت غورځېدلی و که نه مثال دا موږ سره یو رزسټنس زون موږ ټاکو خپل خصوصیات لري ټیک ده. فقط کانسپټ واخلئ. هدف چې تعریف نه هدف دا ده دغه قیمت بیا لپاره دې ساحې ته راشي امکان لري چې بیرته راوغورځېږي. ټیک شو. جنرالي عموما درې وارې دغه رزسټنس سره کېږي ټیسټ کېږي. عموما درې وارې ته درې وارې کولی شي مطلب ټریډ واخلې ته ماتېدلی هم شي صحیح ده ماتېږي دا پرایس کې به راوځي دی نه خو جنرالي درې وارې څنګه کېږي دا زون تقریبا رسپیکټ کوي درته ښه. نو موږ همدغه ساحې اوس ټاکو که دا په یو اساس ټاکل کېږي ښه دا خطه دغه اساسات موږ اوس دا فقط ډیفینیشن خبره وله چې هغه ساحه چې هغه نه مخکې قیمت غورځېدلی و او بیا لپاره امکان لري چې قیمت دې نه بیا وغورځېږي. دا رزسټنس خبره شوه. سپورټ ته به څنګه وي؟ آفرین هغه ساحه چې هغې نه قیمت مخکې بره تللی وي بیا لپاره چې قیمت راځي هم امکان لري چې بره لاړ شي. ویری ګډ همدومره همزه شو ایکسلنټ. چې دومره کنسپټ مو هغې سې هر څه کېدلی شي ښه. ګورئ principles in factors that we look for to spot support in resistance level factors the in principles we look for to spot support in resistance level په یو چارت کې کله چې موږ غواړو په یو چارت کې و سپورټ او رزسټنس ډرا کو اول خاصیت به څه وي swing high and swing low ٹھیک ده دا هم څه لومړی خاصیت ده swing high او swing low پس څه مطلب باندې تاسو په چارت کې هغه ساحه چې قیمت د هغه نه غورځېدلی وي هغې ته swing high وایي چې ورته وایي swing high ورته وایي هغه ساحه چې د هغې نه قیمت پورته تللی وي هغې ته swing low وایي ټیک شو انډرسټینډ مثال دا موږ سره داسې ټیک ده که دلته مخکې بل قیمت راغورځېدلی وي دې ساحې نه ګور دې ساحې قیمت څنګه شوی ده بله تللی که نه یعنې ټیټې نقطې نه راوخواړی ده swing دا ورته وایي low ښکته نقطې نه د دغې نقطې نه پرایس څنګه شو دې ته څه وایي swing low ورته وایي او د جګې نقطې نه چې قیمت څنګه شي راوغورځي بس قیمت دې ساحې پورې راغلی و که نه دلته څنګه شو قیمت نو راوغورځي دې ته څه وایي swing تاسو څه کوئ تاسو کولی شئ چې د swing high نه خط کش کړئ هغه به څه شي کوم خط چې د swing high نه کش کېږي هغه به رزسټنس شي څه به شي صحیح ده او کوم خط چې د swing low نه کش کېږي هغې ته به څه وایي دا یو خاصیت understand پوه شوئ دې خبره باندې دا لومړی خاصیت شو تاسو په چارټ کې swing high او swing low پیدا کوئ swing high نه به یو خط کش کوئ او swing low نه به هم یو خط کش کوئ swing high نه چې خط کش شي هغې ته څه وایي هغه به رزسټنس شي او swing low نه چې خط کش شي هغې ته به سپورټ understand دا یو خاصیت swing high swing یعنی چارت کې باید څه موجود وي
swing low موجود اوسېږي. زه په چارټ کې ګورو چارټ واخلو په چارټ کې به زه دا چارټ لږ زوموم صحیح ده. چارټ معلومیږي چې دا څه ده دا بره سنهای د لاندې څه ده صحیح ده. دا جی کا نقطه ده ټیټا نقطه مثال دلته دا جی کا نقطه او دا ټیټا نقطه. نو په چارټ کوم ځای کې چې سنهای موجود اوسېږي دا غږ نه موږ چې کوو یو کرښه داسې تېروو صحیح ده. او چې کوم ځای لو وي لو نه هم یو کرښه داسې تېروو. نو ګوره په چارټ کې موږ سره چې ول چارټ کې نه موږ سره سپورټ نه موږ سره ريزिस्टेंस خو موږ یې ډرا کوو چې کوو چې موږ یې ډرا کوو نو ته په چارټ کې چې ګورې swing high swing low وګورې جیګه نقطه ټیټه نقطه د جیګه نقطې نه پرایس غورځېدلی وي د ټیټ نقطې نه پرایس جیګ شوی وي. ته به یو نقطه څنګه کې ته به دا ګورې صحیح شو. مثال بل کوم ځای کې دا سره ده که نه مثال دلته کش کاږم او دا سره ده که نه ګورئ چې په کوم ځای کې سوینګ های وي هغه ريزिस्टेंस په کوم کې چې سوینګ لو وي هغه موږ سره سپورټ ده. دلته شته که نه موږ سره که نه جیګ شوی پرایس غورځېدلی صحیح ده. سپورټ خو تیار شته چې رسم کوم ورته یوازې ريزिस्टेंस ورته رسم کوم ورته هغه موږ پسته بیا زون کې ټوله خاب صحیح ده. داسې ځینې موږ خط کش کاږو چې دا خو مطلب ټول قیمتونه دونه پکې راشي صحیح ده چې څو نقطې پسې ونښلي څو نقطې ورپسې ونښلي. عموما د ویک سر نه شروع کېږي تر باډي پورې دا ټول بیمار کېږي ښه زون کې موږ بیمار کوو صحیح ده. فی الحال تاسو کنسپټ زده کړئ دې پسې موږ زون کې بیا خبره کوو نو په زون کې موږ بیا ویک رانیسو ښه ټول ویک رانیسو موږ زون کې بیا هماغه ځای موږ ته چې وي هماغه ځای موږ سره ټول بیا ريزिस्टेंस او سپورټ وسي. فی الحال موږ خط کش کاږو ښه هغه ساحه چې مثال فقط موږ خط کش کاږو چې موږ ته مشخص شي مثال چې دغه زون ته څه وایي ساحې ته ريزिस्टेंस وایي دغې ته سپورټ وایي. نو موږ دې پسې مستقیما بیا چې کله موږ ډرا کوو سپورټ ريزिस्टेंस موږ بیا زون ډرا کوو ښه د زون او خط فرق دی هم ځاته دی. فی الحال دومره تاسو زده کوئ. نو ګوره ها دا چې شو دا سپورټ شو. ولې سپورټ شو ځکه د جنه قیمت پورته کېږي. ویری ګډ سوینګ لو ده که نه په دغه شکل باندې صحیح ده. دا چې ده موږ سره ريزिस्टेंस ده موږ سره ٹھیک شو. دا بیا چې موږ سره دا بیا موږ سره ٹھیک ده. ولې سپورټ و ځکه چې
سوینګ لو ده کنه پرایس ته پورته شوی دا چې د موږ سره تاسو په چارت کې اول چې وپیژنئ تاسو په چارت کې اول سوینګ های او سوینګ لو پیدا کړئ چارت کې تاسو چې تاسو چارت کې سوینګ های او سوینګ لو پیدا کړو به ته اسانه سره کولای شئ چې سپورټ او ریزिस्टेंस ډرا کې دا یو خاصیت ده ها دام چې دام ریزिस्टेंस ده کنه ځکه پرایس څنګه شوی ده پرایس ته نه راوړل understand تراشو مثال دلته بل ځکه ډرا کوم نو دلته زو سوینګ های سوینګ لو لرم کنه دا څنګه دا سوینګ لو دا سوینګ های دا سوینګ لو دا سوینګ های دا سوینګ لو دا سوینګ های دا صحیح ده دا سوینګ لو دا سوینګ های دا سوینګ لو دا سوینګ های ته په هر ځکه یو خط کش کولای صحیح ده دا سوینګ های دا څنګه کوم څه دي نه زیجنا یو خط کش کاغه دا سوینګ لو ده کنه دیجنا زه یو خط کش کاغه ٹھیک ده بیا موږ هم څه کوو چې مثال د ساوند دا خط کش کاغه چې د ډېر نقطې سره څنګه شي وصل شي ښه چې څو نقطې به څنګه شي څو نقطې به وصل شي دلته ګوره دام غورځېدلی دام غورځېدلی دام غورځېدلی که نه دلته موږ پس ته به یو زون ډرا کوو چې ډرا کوو او فی الحال تاسو هم دومره زده کړئ موږ به یو زون ډرا کوو موږ کوشش کوو چې په د زون باندې څو نقطې سره راوړو داسې ګوره صحیح ده ګوره یوه دوه درې دا به پس ته موږ زون ډرا کوو خو فی الحال که خط کش کوئ خط بل سایه نه کش کوئ چې څو نقطې به له پاسه راشي مثال دا چې شو موږ سره دا موږ سره سپورټ شو سوینګ لو ده که نه هغه سوینګ های ده نو ګورئ که اسلام زه نور راشم وګورم ځان سره مسیر زه خیر بل چارت ګورم بل چارت راواخلم مثال BTC ABTC Institute دا واخلم اوس پرایس په دې ځکه ته ګوره ته به سپورټ د تاریخچه ګورې ښه دواړو که فل ځای په ځای غواړي چې ودې که ته مطلب سوینګ های شته ماجنه خط کش که خلاص بلند شکل باندې چې وایي که سوینګ لو شته ډایرکټ سوینګ لو نه خط کش ده صحیح ده اوس ګورئ فرض کې مثال دلته اوس قیمت بیخي جوړ شوی دا خو دا قیمت شته دلته جوړ ده که نه دا قیمتونه لا جوړ شوي دي که نه اوس ګوره دلته قیمت شته خو بیا لپاره که زه دا رسم نه کړم صحیح شو فرض دا بیخي نه و دا وګوره دا خو بیا جګ شوی دی که نه له دې چې نه غورځېدلی و که نه دغسې نه پرایس څنګه شوی غورځېدلی بیا لپاره پورته شوی که نه دا قیمت فرض کې بیخي نه و نو دا سوینګ های شو موږ سره زه سوینګ های نه چیک کوم زه سوینګ های نه یو خط کش کاږم ګوره بیا لپاره چې قیمت دې ساحې ته راغی څنګه شو بیا ته وغورځېد که نه دغه اساس موږ رسمو صحیح ده بالکل هو کنه به ته ګوره وغورځېد صحیح ده فی الحال دا نوې قیمت ده خو ته چې زوړ نه جوړې ته به زوړ هم به ګورې پسې
مثال زل تراشم ګوره هلته نه پوهېږم چې کار نه کوي بایننس ته مشکل بایننس کې موجود ده یو خو زما هلته لوګین نه ده ما ټریډینګ ویو وګورو هلته به چې هغې ته بلاک زون وایي ښه بلاک زون کې موږ ټریډ کوو نه صحیح ده تاسو په بلاک زون کې ټریډ نه کوئ ښه مثال زه تاسو یو شی بل کوئ دا چې کله سپورټ ريزिस्टेंस ټاکئ کنه بیا تاسو H4 اور څنګه کوئ ټاکئ ښه په 4 اور کې 1 ډے کې دا سپورټ ريزिस्टेंस څنګه وي ډېر قوي اوسېږي سوي دا قوي سپورټ او ريزिस्टेंस اوسېږي چې کله قیمت دې ځای ته راځي په 1 ډے کې یا په 7 ساعتو کې بیا ډېر قوي چانس څنګه شي پرایس راوځي ها هغه د موږ سره موږ وایو سره ټاپ ډاون سټریټجی موږ ورته وایو ټاپ ډاون ها ټاپ نه ډاون ته راځي مثال قیمت نه څنګه کوو ټیټ ټایم فریم ته راځو هایر ټایم فریم نه لوور ټایم فریم ته راځو انټری لپاره خو فلحال تاسو کنسپټ واخلئ بیا وروسته بیا خبرې کوو ټیک ده موضوع کې کله موږ پریکټیکل ټول خلاص کوو بیا خبرې کوو اوس تاسو وګورئ دا موږ ته به کې سوینګ هاي سوینګ لو معلومیږي که نه تاریخچه موږ سره موجود ده صحیح ده تاریخچه څنګه ده تېره تاریخچه هم لرو او دلته یې هم لرو اوس پرایس په کوم دلته ده که نه او پرایس کوم ځای نه غورځېدلی ده د دې ساحې نه غورځېدلی ده څنګه کوم زه له دې ساحې نه چې تېروم مثال یو کرښه تېروم د ساحې نه داسې ټیک شو دا موف دا موږ راځي ټیک دا خو موږ په جګه ساحې باندې کوو هلته م ډرا کولی شو ښه اوس په لوړ ټایم فریم کې زه ښیم درته په لوړ ټایم فریم کې دا وګوره له دې چې نه پرایس څنګه شوی مستقیم دا غورځېدلی دلته موږ چې رسم کوو ورته دلته ورته موږ یو ريزिस्टेंस رسم کوو اوس که چانس څه ده که بیرته دا پرایس دې ساحې ته لاړ شي دا دې ساحې ته اوس پرایس دلته ده که نه داسې به ځي داسې به ځي داسې به ځي پرایس دې څومره چې راځي که نه بیا احتمال چې څنګه شي راوغورځېږي صحیح ده ډېر چانس ده ښه چې څنګه شي بېرته پرایس راوغورځېږي نو په دغې خاطر موږ دا زون ځان ته ډرا کوو بیا دې چې نه موږ شارټ ټریډ اخلو چې اخلو موږ چې کوم سیل پوزیشن ویلې موږ دې ځای کې بیا چیک کوو موږ دې ځای کې بیا شارټ ټریډ اخلو دغه ځای کې هماغه کینډلې ګورو کومې کینډلې چې کوم موږ تاسو ته ویلې پازیټیو بولی شم تاسو ته ویلې که نه د هغې ټول ریورس شیول بیره شوله نو تاسو هماغې کینډل ته به وګورئ او د هماغې کینډل په اساس باندې لکه دا وګوره اوس دلته چې راغلی ده بیرش کې دا کینډل چې دا ډراګن فلای وکړه نه هماغه وکړه لاندې ډراګن فلای وکړه دلته چپه دلته ډراګن فلای ده نو هماغه کینډل تاسو ګورئ دلته یې تطبیق کوئ ټیک ده نو ګوره چې بیا دې لپاره داسې یو قیمت دلته راغی که نه داسې یو کینډل جوړ شو دلته نو بیا موږ د چانس برابر چې څه وکړو انټري وکړو د سیل لپاره چانس وکړو صحیح ده ځکه موږ سپورټ ريزिस्टेंस زون انتخابو ځان ته ټیک شو یو ريزिस्टेंस دا ده بل ريزिस्टेंस دا یو ده ولې دا یو ده ځکه دې نه هم قیمت غورځېدلی که نه او بل سپورټ موږ سره څه ده یو سپورټ موږ سره دا ده او بل سپورټ موږ سره دا ده ټیک ده ولې ځکه دې چې نه پرایس بېرته بره شوی ده یو سپورټ دا ول سپورټ شو ها ځکه پرایس به د بل اتلت نه کنه سوینګ لو ده چې دا سوینګ لو ده تاسو په یو خاصیت په کار کوي په سوینګ هاي په سوینګ لو دا به تاسو مرسته وکړي چې سپورټ او ريزिस्टेंस
مارک کې. اوس دلته وګورم زه کولی شم مثال دا دلته کېدم صحیح ده ولې رزسټنس ده که نه دلته کېدم صحیح دلته مې کېښوده ورته ها بل سپورټ چې ده کېدم زه ورته دلته کېدم ورته صحیح ده د دې چې نه پرایس سوینګ نو شوی که نه سوینګ های ده که نه سوینګ های سوینګ لو. اوس ګوره فرض که دغه بیخي قیمت موږ سره موجود نه و هغه تاسو وروسته بیا وایي ګوره ما دلته دا په نښه کړم که موږ تاریخچه وګورو شاید په یو ځای کې څنګه شوی وي دا بیا د ساحې نه غورځېدلی وي دا وګوره فکر مې ده ورته دا زونه وګوره دې زونه مستقیم راغورځېدلی ګوره چې دا وګوره دې چې نه هم او دا وګوره سپورټ وکړه هلته که نه ګوره سپورټ هم دا بیا پس سپورټ ماتېږي ښه رزسټنس ګرځول کېږي بیا هغه تاسو وایي ټوله ګوره دا کوم ځای کې چې موږ خط رسم کوو دا حتما سابق سره چې جوړوي سابق سره خپله یو ارتباط لري جوړوي ټیک ده ځکه چې پرایس چې کله دې ساحې ته راځي په دې ساحه کې څه جادو اوسېږي یعنې خلک همدې ساحې ته منتظر ناست اوسېږي بیا که چېرته قیمت سپورټ ته راځي نو اخیستونکي ناست اوسېږي منتظر ناست وي ساحې ته چې کله قیمت دې ساحې ته راشي چې کله هم قیمت دې ساحې ته بېرته راځي بیا څنګه کېږي بیا خلک اخیستنه شروع کوي او چې کله رزسټنس ته ځي قیمت نو په رزسټنس کې خلک خرڅوونکي ناست اوسېږي خرڅوونکو خاصیت دا وي چې هغې بس منتظر وي چې قیمت دې ساحې ته راشي او زه یې خرڅ کړم انډرسټینډ مشکل خو نه دی که انشاءالله مارک کولی شئ دا ستاسو فارکس الله کنټرول کنه موږ ته فارکس لګیا یو کنه اوس تحلیل ټول یو شان تحلیل نه ډیپند تا باندې کې چې تحلیل ته زده کړه وکړو مخکې زه صحیح ده دا چې شو دا موږ سره لومړی خاصیت شو بل خاصیت ته اړتیا نه وي زما فکر باندې اوس ګورئ زه بله سکه وګورئ تاسو پکې مارکینګ وکړئ تاسو ماته ووایئ که جواب هم ښه و بیا یو بل خاصیت هم وایو ځکه دی کې اوس سپورټ رزسټنس په دغه ساحه کې رسم کوم کوم ځای رسم کوم یو رزسټنس کوم ځای کې ده دا یو ده که نه ښه ویری ګوډ دا یو رزسټنس شو دا به څه شي دا به سپورټ شي بل رزسټنس دا ده که نه ویری ګوډ ګوره دلته رسموم دا بلب کې هم راغی خیال مې ده ورته ګوره دلته مې رسم کړو خو قیمت ته ګوره د ساحې نه بیا څنګه شوې ده ډراپ شوی ده خیال مې ده ورته ښه بل سپورټ چې رسم کړم دلته که نه ګوره دلته مې رسم کړو اوس وګورئ ما دلته رسم کړی وګوره ښه فرض کې بیخي دغه شی نشته دې بغل ته هېڅ شی هم نشته دلته ما رسم کو په راتلونکي کې وګوره راتلونکي پرایس څنګه شو د ساحې ته راغی بېرته پورته شو که نه بیا په راتلونکي کې وګورئ قیمت د ساحې ته راغی بیا پورته شو دا چې وي دا د سپورټ او رزسټنس فایدې وي چې دې په نښه کې اوس څنګه کېږي چې کله تا سپورټ په نښه کړو تاسو د بای چانس زیاتېږي چې زیاتېږي ته د بای لپاره بیا منتظر پاتې کېږي چې دا قیمت دلته راشي چې دلته راغو تا چې انټري کوله تا یې د بای انټري کوله په کوم اساس باندې یا 1 to 1 یا 1 to یا 1 3 چې څنګه تاسو خو دا هماسې دا وګورئ څنګه پرافټ کېده ورته ګورئ کمل پرافټ ده که نه د بیا لپاره هم ګوره بیا لپاره چې قیمت د ساحې ته راځي تا ته بیا چانس درکړي چې وکړي بای انټري وکړي ها څو ځل شو یو دوه درې شو که نه بیا هم کېږي امکان لري بیا هم وشي ښه چې یوې ساحې نه په تیر کې په تاسو بیکګراونډ ته به ګورئ اوس له دې ساحې نه قیمت څو ځل پورته شوی 3 وارې
نو او دې ځای نه څه پورته شوی یو ور پورته شوی کنه نو لدین سترونګ سپورټ دا یو ده صحیح شو لکه مې ځای نه چې بار بار قیمت څنګه شوی وي پورته شوی هغه څنګه وي هغه ډېر قوي سپورټ وسی ته دلته بیا هم تمه کېدلی شي چې دې ځای نه قیمت بیا هم پورته لاړ شي خو امکان لري چې ماتې لکه چې مات شوی ګوره دا ریزسټنس وګورئ مات شوی که نه مات شوی ګوره دا دوهم مات کړی که نه ریزسټنس که نه ګوره یو ځل دوه ځل درېیم ځل څنګه شوی ده مات شوی که نه سر ریزسټنس دا بل خو بیخي یو ځل ډایرکټ مات کړی ده بېرته بیا هغه سپورټ کېږي بېرته بیا وایو صحیح ده هغه کیسونه راځي دې پسې نو که دا شو زموږ تاسو د spotting support in resistance دې له موږ نوم ورکړو چې ورته چې مزه کدی نه ها صحیح ده دا وچی شي resistance دا وچی شي بیا دا بیا موږ سره سپورټ شي resistance نشته دا resistance ده کنه resistance دا سپورټ ده صحیح ده معصوم به کوم ځای خلاصیږي ها دا بچی شي resistance بشي نو تاسو دا شکل په یو چارت کې په صحیح شکل باندې سپاټینګ تاسو وکړئ دا په یو خاصیت بنیاد باندې شو ها دا فقط د یو خاصیت په اساس باندې موږ سپورټ ریزسټنس ډرا شوی سوینګ هاي او سوینګ ٹھیک ده نو په دغه بنیاد تاسو کولای شئ چې تاسو د صاحب په نخښه کې پراتلونکي کې تزام نه پات د ټریډ فرصت برابرې صحیح شو کدا صاحب ته په نخښه نه کې ته پراتلونکي ټریډ نشي کولای ځکه ته زون نه پیژنې چې اوس دې ځای نه قیمت پورته کېږي نه پورته کېږي که ته سپورټ او ریزسټنس په نښه نه کې شاید ته کوم ځای کې بای وکړې شاید ته په دغه ځای کې بای وکړې دا وګوره دغه ځای کې نو چې دلته بای وکړې یا دلته بای وکړې څه فکر کوئ یا دلته بای وکړې یا دلته بای وکړې یا دلته بای وکړې یا دلته بای وکړې ته به راغورځېږي در باندې که نه نو ته چې بای کوې یوازې په سپورټ کې به کوې او ته چې سیل کوې یوازې په ریزسټنس کې به کوي دا منځ کې چې شی راځي که نه ګورئ دا منځ کې وګورئ دا زوم چې منځ کې بیا دې زوم ته چې وایي دې زوم ته بیا بلاک زوم وایي چې ورته وایي بلاک زوم ورته وایي موږ هڅه کوو بلاک زوم کې ټریډ ٹھیک ده دې زوم ته چې وایي بلاک زوم وایي دا منځ کې کوم دا زوم موجود اوسېږي موږ هڅه نه کوو په دې بلاک زوم کې ټریډ وکړو نو کوشش به کوو چې وکړو چې یا سپورټ ته پاتې شو یا ریزسټنس ته منتظر پاتې شو چې کله سپورټ او ریزسټنس ته خبر راغله بیا ورسره ګالو بیا به چشته ګورئ بیا به د انټری لپاره چشته ګورئ کینډل سټیک ته به ګورئ ښه کینډل سټیک جوړ نه وي د انټریو کې بیا هم خاوره کېږي ٹھیک ده تاسو دلته وګورئ سپورټ ده که نه موږ کینډل سټیک په کتو باندې انټری کوو کوم کینډل جوړ کړی پکې منځ کې ده
ډواجي ده که نه څه ده ګوره ډواجي ده موږ سره ډواجي به کتو سره موږ بیا انټري کوو یا موږ زول ته بیا ګورو ګوره بیا موږ سره ګوره یو پازیټیو کینډل ده مثال موږ سره نو کتلی شي انټري پې پلان کوو موږ ویټ جوړ شوی ده تاسو به کل کې ګورئ چې په کل کې موږ سره یو پازیټیو کینډل سټیک جوړ کړي موږ سره ښه اوس دا زون موږ چې مار کړی و سپورټ وکړه نه دلته شی جوړ شوی ده دا وګوره دا څه ده همر جوړ شوی که نه دا نه ده همر ده همر ده که نه ماته څه کلر فرق نه کوي چې ریډ وي که سور وي شین وي نو پرابلم ښه نو ګوه سپورټ ده تا انټري کولی شو هلته په رزسټنس کې ته کتلی شي هلته وګوره په رزسټنس کې مخکې چې جوړ شوی ده یو هینګینګ مین جوړ شوی که نه هینګینګ مین موږ سره جوړ شوی ده ما تاسو ته ویل چې کله چې د په رزسټنس کې جوړ شي چانس د څه وي چانس د دې وي چې پرایس لاندې راوغورځېږي ټیک ده دلته څه ده bearish engulfing ده که نه څه ده bearish engulfing ده وګوره مکمل انګلف شوی ده bearish engulfing ده دا بیرته بیا مات کړی ده ګوره بیا بره تللی ده دلته که بیا موږ سپورټ رزسټنس ډرا کوو دا به څه شي موږ سره دا موږ سره دا به څه شي موږ سره دا زوم به موږ سره سپورټ شي ټیک شو اوس ګوره اوس پرایس کوم ځای کې ده پرایس په کوم ځای کې ده اوس بلاک زون ده ویری ګوډ دلته ټریډ نشي کولی اوس ولې ځکه ډایرکشن معلوم نه ده چې دا به اوس لاندې راوغورځي که بره به لاړ شي که ته دلته سل انټري پلان کوې چې پلان کوې که ته دلته سل پلان کوې دلته به دې ایسل به له دې نه بره ږدي که اوس څومره غټ ایسل راغی او ټارګېټ څومره راځي تقریبا دومره ټارګېټ راځي ګوره نیانه مسې غټېږي صحیح ده او که دلته بای انټري پلان کوې نو بای هم دا شی ده ګوره که دلته لانګ کوې نو لانګ ګوره ایسل دلته به ږدي او ټي پي دلته راځي تقریبا دلته ټي پي راځي نو بیا هم یعنې تاوان د ګټې دوچنده ده ځکه به ته منتظر پاتې کېږي چې پرایس چېرته راشي یا خو پرایس بیخي لاندې راښکته شي دلته صحیح ده او یا هم پرایس څه وکړي یا هم پرایس لاړ شي دې ساحې ته انډرسټینډ پرابلم شته پکې واضحه شوه دا خبره نو تاسو به څنګه وکئ تاسو